نږدې 2 نیمې اونۍ کیږي چې د ګل مرجانې نه منې اصطلاح د هر افغان په خوله کې اوړي او راوړي. نه یوازې په افغاني ټولیزو رسنیو، محفلونو او ټولنیزو غونډو کې دا اصطلاح د هر مجلس شیریني ده، بلکې نړیوالو رسنیو، نیویارک ټایمز، عربي او نورو غربي رسنیو کې هم دا اصطلاح عامه شوې ده. د ګل مرجانې نه منې اصطلاح د یوه ټنبل شخص له تفکر څخه الهام اخلي. د دې اصطلاح محتوا دا وه چې په یو پوهنتون کې یو محصل ګل مرجان نومیده. په درس کې ډیر ټنبل و، په څوم چانس کې به په ډیر تکلیف کامیابېده. کله چې به استاد د ناکامۍ نمرې اعلانولې نو ده به وویل زه یې نه منم. هره خبره به چې استاد کوله ده به ویل زه یې نه منم. ګل مرجان سره له دې چې ناکامه به و خو خپله ناکامي یې نه منله. بالاخره د ټولګیوالو ترمنځ دا اصطلاح عامه شوه چې ګل مرجانې نه مني. دوی هم وایي چې ګل مرجانې نه مني. په دا اوس فیسبوکونو کې به تیم ډېر به اورئ چې ویل ګل مرجانې نه مني. کله چې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې ترسره شوې نو د ګل مرجانې نه منې اصطلاح هم ورو ورو د پوهنتون د ټولګي له چاپیریال څخه ټاکنیز چاپیریال او محافلو ته انتقال شوه. کله چې ډاکټر عبدالله د ټاکنو د نارسمي پایلو تر اعلان د مخه غږ وکړ چې زه یې نه منم نو خلکو دی هم له هماغه ګل مرجان سره تشبیه کړ. اوس نو ډاکټر عبدالله ته په ټاکنیزو بحثونو کې همدا د ګل مرجان مستعار نوم کارول کیږي. دا اصطلاح ورو ورو له افغاني چاپیریال څخه نړیوال چاپیریال ته ور انتقال شوه. ان هغه بهرنیان چې په پښتو او دري ژبو نه پوهیږي هغوی هم دا اصطلاح کاروي او په ډیر خوند سره وایي ګل مرجانې نه مني. ګل مرجانې نه مني. گل مرجانی نمانی. گل مرجانی نمانی. گل مرجانی نمانی. جانی نمانی. جان یې نه مانی. ګل مرجانې نه مانی. نمانی. کورجان. نمانی. کورجان. گل مرجانی نمانی. گل مرجان نمانی. گل مرجان نمانی. نمانی. اشرف غنی زنده‌باد. گل مرجانی زنده‌باد. گل مرجانی زنده‌باد.